السلام علیکم ملګرو. په تیر کلاس کې مونږ خبره د پات باره کې کړې وه او پات کې چې مونږ د څومره اپشن هغه ټول تاسو ته ما ویلیو. دا څومره کار چې د کوم نه دا د تاسو ته سرسری کوم. زم چې تاسو چې کله یو پروجیکټ کوئ چې هغه کې تاسو ته یو کمانډ یو ټول باره کې ته لګ ډیره پته وي کنه. نو نن به پکې مونږ سره پاپولیټ دی پاپولیټ ته تاسو د کراشي کنه ګوره دې سره شي پاپولیټ. نو پاپولیټ چې تا سره درکړی دی یو برش دی بل صرف برش دی یو ایڈوانس برش دی بل صرف برش دی بل سکیټر دی او بل پات دی. اوس برش به موږ څنګه استعمالو په دې کې دا ټول چې کوم دی دا موږ سره په پلانټ باندې کار کوي څومره چې نیچرل سیدونه دي بوټي دي په دې باندې کار کوي. لکه دې کې دا اول د تر برش کوم نو تاسو اول د برش ته ګورئ بیا به ایڈوانس برش تر راشم چې تاسو کله په دې برش باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته اپس اپشن راشي ګورئ دا تاسو ډایرکټ د بوټي ګولو شو دي کړه دا اپشن راغلی دي او دلته د خبرې کیږي چې ته سلیکټ کا دلته موږ ته لیکلي چې پلیز سلیکټ ا ماډل پاست او یو ماډل لومبه سلیکټ کړم یو بداشي بل میټ کولې شي یو بداشي. اوس ګوره ته چل تراشي کنه ستاره ماوس نه دغه سرکل غونډه جوړ شوی ګوره چې کله برش کې کنه نو ګوره دغه بوټي تاسو سره برش کیږي په دې ځای باندې ته ګوره کالم دی داسي کته دې کې نور اډ کې زه ته ویم یاره ما سره دی پکې نور راشي د ګورم چې کوم ډاونلوډ نو هغه به زه ډایرکټ را دا کوم تاسو پکې ونیم کولای شئ او زه وایم چې صرف دغه دې راشي ما سره واړه بوټي دې راشي نو وګورئ دا شوي دي موږ پکې دا یو اډ کو او دام اډ کو ګوره دیز نه تاسو ته پته لګي دیز نه واپس دی ماینس باندې دیز نه ختمولای شي صحیح ده نو کدی نه ماینس کوي او کو اډ کوي پکې زه پکې دلته یو دا بوټي ورولګو سبدا اوس تاسو برش کوي ګوره تا نو تاسو ته ګورئ تاسو لا دغه بوټي درکې او دا بالکل د ریل بوټي چې کوم دی راي په شان دي تاسو ته بخکاري چې کله تاسو رندر کوي کنه به تاسو نورم ریل کې ښکاری نو دا سه برش کار کوي په برش کې موږ سره دالته اپشن دی چې را تاسو ماینس کا نو کته په دې ماینس باندې کې دا بوز درته ډیلیټ کوي صحیح ده کته پکې سلار مارو باسي لکه ته چې را دي کې سلار غونډي دی ګوره اوس په دې باندې کار نه کوي وایي چې دا بل برشو دا موږ دوه پیری دا کو کنه چې کم تیر موږ استعمال کړل د پای باندې کار کوي صرف دلته زه به واپس برش ته راشم او دې کې موږ سره د اډ پریسیټ دي نو پریسیټ موږ لا اډ کړی نه دي نو که ته خپل دی جوړ کړی وي لکه یار تا وی چې خپل مرضی سره ګلونه دی جوړ کړی وي آینه دی یو دغه جوړ کړی وي کلیکشن هغه به دلته اډ کولای شي صحیح ده او دې کې موږ سره ریډیوس دی نو ریډیوس د دې خبره کوي دا چې څونه غټو نه غونه بل تاسو ډیر کار کوي ګوره دا چې کله زوم اوټ کوم نو تاسو نو ورک شي د دې ریزن صرف دا چې په سیستم باندې لوډ نه ورځي صحیح ده نور دا په دغه ځای کې چې کله رندر کوي تاسو ردیز نه رندر کوي کنه نو ردیز نه بل تاسو په رندر کې به ښکاری صحیح ده در دلته دا ډنسټی نو ډنسټی مطلب موږ سره دا لري ګوره دا دی وخت موږ سره ډنسټی لګ دا د به لګ کم کم نو ګوره دا بس ما سره لګ دا کوي لګ به نورم کم کو وګوره اوس هغه چې کوم دغه برش چې کوم هغه بوټي وختي کول نو وختي سونه ډیر کول اوس تاسو ته به لګ لګ کوي ګوره ته دې کړه تاسو به کم کو نو ګوره صحیح ده نو ډنسټی موږ سره دا کار کوي سایز د دې بوټو سایز دا باره کې خبره چې څونه غټ ساتي نو غټ ساتل شي ګوره زه به دا به غټ کم دا ګوره دې نه مال ګوړو کې کو نو ګوره اوس برتا واړه را دي صحیح ده سایز د دې لړې غټو نو دی وړ کوالي کې پته لګي رانډم سایز دی نو رانډم سایز مطلب دا چې سبا غټي سبا واړی ټول به یو شانت نه راځي ګوره دې کې دا دل دغه تاسو ګوره دا بوټي دلته ټول یو شانت راځي دا قسم به دا قسم په ټول یو شانت راځي نو اوس به تا ګوره دا به تا بدل دغه کې راځي ته ګوره څنګه غټي سبا واړی صحیح ده نو د دې نه سایز کم کا او دام کم کا اوس وګوره صحیح ده او الاین ټو ټیرین نو الاین ټو ټیرین مطلب دا کتاو سره غر وی کنه نو په غر بارتا راي سره الاین کیږي صحیح ده خو چې اوس غر موږ سره نشته چې کله غر موږ جوړ کو پدې کې نو به تاسو ته بیا راولم صحیح ده نو د دې چیک دا مقصد دی نو دا پکې موږ سره برش کار دی او بل موږ سره د کې سکیټر دی سکیټر ست ویل کیږي اوس برش او سکیټر دواړه یو کار دي دواړه یو شان بوټي ته تراولي خو برش ته په کم دی باندې دا برش کې نو هغه د کې ته ترکاږي سکیټر کې دا کار دی چې دا تاسو یو ایریا باندې ته کلیک کې نو را بشي څنګه چې اپل کلر وی کنه څنګه په کلیک کوو نو هغه ټول یو شانتي ایریا چې کوم دا ټول یو شان ډک کی نو دا خو اوس موږ سره دا ایریا د سینه د تاسو دا ډیپند کوم چې دا څنګه کیږي زه راځم سکیچ اپ کولاوم او دا بل ته نه فایل والم دا به د کټ کم زه ګورم چې دا سری ما سره دا ډیلیټ کم دینا او دا تاسو ته په دې کې اسی یو آبجیکټ جوړ کم
زه جوړوم داسې. اوس ګوره په دې کې ما دا څلور حصې کو، صحیح ده. دا مې څلور حصې کو او زه به دا هغه سره دا کما سینک کړم ډي پای سره دلته رالو. خو دلته تاسو ته څلور حصې نه ښکاري، زه به دا بای کلر کما دې ټول له به زه یو شانتي کلر ورکم. صحیح ده، دې ټول له ما یو شانتي کلر ورکو. اوس موږ سره سکیټر څنګه کار کوي؟ ګوره سکیټر لپاره به تاسو راځئ دلته سکیټر باندې به کلیک کړئ، صحیح ده. نو ګوره دلته تاسو سره وختي به برش راتلو، دلته تاسو سره د بالټۍ غونډې راغله پیل کلر چې کوم دی، نو تاسو به دې نه خپلې مرضۍ بوټي خوښ کړئ. لکه ما دا خوښ کړي دي او زه به ډایرکټ په دې کلیک وکړم، دا لږ زوم کړئ. چې په دې کلیک وکړئ ګوره ورته دا زوم آوټ سره ختمېږي. په یو کلیک سره تاسو ته چې څونه دا یو کلر دی دا ټول ورته په یو ځل ډک کړو. خو دلته یو خبره ده موږ سره، زه راځم دا ډیلیټ کوم. د دې تاسو په دې کلیک وکړئ د سیټ ته به راته دا ریکارډ راشي، نو رائټ کلیک وکړئ دا ډیلیټ کړئ، صحیح ده. زه به راشم سکیچ اپ ته او زه به دې کې اپسیټ والم. دا د اپسیټ ما واغستو، په دې ټولو ډبل کلیک وکړه او دې له به زه بدل کلر ورکم، صحیح ده. دا ما بدل کو زم چې صرف د خیر د یو څه کلر به نورم والو، زه به دې له بدل ورکم، دې له بدل ورکم. او اوس راځو دا الته آی سره کنیکټ نو تاسو وګورئ دلته هم دا دغه شوي دي اتوماتیکلی ښیي دا. نو تاسو چې دلته راشئ د سکیټر ته دی پاپولیټ کې سکیټر، نو که تاسو دلته کلیک کوئ ګوره ها همغه تیر کمانډ په استعمال شي. که زه په دې کلیک کوم نو ګوره څه چل به کېږي، دا لږ زوم کوئ وګوره ما کلیک وکړو خو هغه زوم آوټ چې شي نو بیا تاسو ته نه ښکاري، صحیح ده. چې زوم کوئ نو په دواړو طرفو باندې شوي دي، خو که تاسو دلته کلیک وکړئ نو په دغه دواړو طرفو باندې وشي، صحیح ده. نو دا دلته سکیټر میټیریل پورې کار کوي، چې میټیریل تاسو څنګه یو شانتي وي نو هغې پورې کار کوي. او داسې بیا زه دا واپس ډیلیټ کا، په دې کلیک کا او رائټ کلیک ډیلیټ. داسې په دې کې ګوره زه راځم په دې کې کلیک وکړه، سوري زه به راشم دلته سکیټر ته، سکیټر نه بعد په دې کلیک وکړم نو وګوره صرف په هغه ځای کې رالو چې کوم ځای کې موږ ته دا یو شانتي میټیریل کوم ځای کې موږ په یو شان میټیریل باندې کلیک کړو. نو دا به یاد وي تاسو ته. بل موږ سره په دې کې دی پات، نو پات چې موږ سره دا پات دی نو دا سیم رایې لپاره ګوره پات پر نیچر و دلته دا هم د هغې لپاره دی، په فرق پکې نشته دی. ګوره او ما دا وکړو مسعود له بوټي سلیکټ کا، په دې کلیک کا، په دې پلاس باندې بیا بوټي واله ګوره چې کوم بوټي تاله هغه به الته اډ کیږي. ګوره دا الته یو اډ شو، دلته یو بل اډ کا، ګوره دې کې تاسو ته ښیي ښه. او ګوره زه راځم په دې کې کلیک کا، دا ولې نه کوي، یو به دا شي او بیا یو دا شو، صحیح ده. نو ګوره تاسو هلته کېږي خو دا چې کله ډینسټي سیوا کوي که نه نو تاسو به دا ټول شو ته وګوره ډینسټي دې نه سیوا کوي تاسو به شي د دې میټرو د سایل یو خو دلته موږ سره په نمبر دی، بل موږ سره په ډیسټنس باندې، نو په ډیسټنس یې وکړئ که نه ګوره دا ته هم دونه ریو شي ته وګوره دا لږ خیر دی فاصله پکې لږه ډېره کړه چې لږ ګیپ پکې راشي، صحیح ده. نو دا موږ سره داسې د دې چې کوم دا یو دی دا پات داسې کار کوي سیم بل په شانتې دی، او صرف دلته پکې بیا راچولې پته نه چې دا ولې دې کې کمانډ ورکړی دی. نو به دا ډیلیټ کم. ښه دې کې موږ سره دا اډوانس برش دی، نو اډوانس برش ته ګورئ. اډوانس برش هم د برش په شان کار کوي، خو دلته به ته د مخکې نه به ته داسې یو برش وکړې، صحیح ده. دا ما وکړو. اوس دې کې بیا دلته همغه جمع راغله په دې به کلیک کوئ او په دې کلیک کوئ نو ګوره ورته زوم کوئ، سوري دا ونه شو، اوس کلیک کوئ نو ګوره تاسو سره بوټي هغه ځای کې وکرل شو. دلته ته موږ نه مخکې نه ډیپاینډ کړو چې یاره دلته به برش وي، ګوره خیال دی. نو بیا تاسو وایئ زه به دا لږ خیر دی لږ سیوا کړم پکې، او د اډوانس برش آپشن موږ سره کوم ځای کې راغلل دغه دي. ښه په دې کې موږ سره چې کله په دې کلیک وکړو نو دلته موږ سره آپشن راشي، نو دا درې واړه آپشن چې دا درې واړه قسمه ګلونه موږ ورکړي، صحیح ده. نو دا د دې سایز کمولې لکه چې نمبر دې کم کمولې سیوا کولې دې کې تاسو سکیل هم یادوي نه، کله په کلیک کنه سکیل تاسو سره راټیږي کمیږي، او داسې د دې پکې چې کله دا سیوا کوي نو دا ویټ چې کوم دی نو بیا اوورال دا ډیسټنس پکې ډیریږي، داسې پکې موږ سره نو کولیژن دی هم د ډیسټنس سیوا کوي. خو دا خبرې وروسته دي، خو صرف دونه دی کې ته وګورئ دلته موږ سره پکې یو کمانډ دی کې دی لیکلي کلیک آن پلس ټو کریټ کول افیکټ. نو دا چې کله په دې کلیک وکړي کنه نو دا هم کول والا او ما ته وایي چې سلیکټ ا میټیریل، زه به میټیریل نه علم دا میټیریل موږ سره نشته، زه به برش والم، صحیح ده. چې په دې کلیک کما نو ګوره دغه دی به ما ته ختمیږي، ګوره وته
صحیح ده، دغه ایریا چې ماته څه کېږي ماینس کېږي. نو داسې موږ استعمالولی شو داسې دونه خپل په پروجیکټ کې. خو دا درته زه سرسري کوم. صحیح ده، پروجیکټ کې چې کله موږ کوو نو هغه کې به تاسو ته پته ولګي چې دا موږ څنګه کوم ځای کې به استعمالوو. صحیح ده. دې کې موږ سره د دې کلاس کې موږ د پاپولیټ باره کې خبره وکړله، او بیا پکې پارټیکل دي، بیا سکیټر دي، او بیا موږ سره سایټس دي. نو دویم دا سکیټر ته پکې لږ وګورئ. صحیح ده، سکیټر به درته نن وکړم چې تاسو کله پر سکیټر باندې کلیک کوئ که نه، زه به دا ډیلیټ کړم او دې کې به دا هم زه ډیلیټ کړم. سکیټر بالکل هماغه شان، خو دلته موږ سره تیار سکیټر پراته دي. دا ګورئ تاسو کله په دې کلیک کړئ تاسو به راشي. پر یو هم چې کلیک کو نو دلته موږ سره په دې ایسټ کې دلته ماډل دی، میټیریل دی، پارټیکل دی، بیس سکیټر دی. نو دا تیار سکیټر موږ سره دی. ګوره چې زه په دې ګلونو کلیک کړم دا مختلف قسمه ګلونه دي او زه به دا والم. نو ګوره دا به اوس ما سره کېږي، خو دلته یې لیکلي چې کریټ، پرې کریټ به ورته یو پیره کلیک کوئ. صحیح ده، اوس به ورته لږ صبر وکئ او دا به تاسو سره سکیټر دغه ګلونه به درته په دې کې ټول ډرا کړي. تاسو ته ګورئ، دا ورته وګوره تاسو دغه ګلونه رالل پوره ډیټیل سره چې څونه ادې کې هغه اپشن دي. ګوره صرف هغه ځای کې را چې کوم ځای کې میټیریل سیم و. صحیح ده، که ته دلته موږ سره کابل راشي نو لاندې پکې راشي کابل پکې وګورئ چې کوم قسم کابل ستاسو خوښېږي دا یو دی راشي. صحیح ده، نو ګوره په دې مې کلیک کو، بیا به ورته کریټ والي دا په میټیریل باندې کار کوي. تاسو ته ما ویلي سکیټر همیشه په میټیریل باندې کار کوي. اوس تاسو زوم کوئ وګوره داسې کابل راغلی. دې کې تاسو بدل کابل غواړئ نو زه ورته وایم دا ما سره دا ګلونه راشي نه، دا څه ډیزاین کې ګلونه دي، په دې کلیک کا بیا به کریټ باندې کلیک کوئ. صحیح ده، نو ګوره دا به اوس موږ سره دغه راشي او ته ګوره نو دا قسمه موږ سره پکې سکیټر کار کوي. دا زوم چې کله زوم آوټ کړي نو دا ختم شي، اصل کې ختم نه وي. دا چې کله تاسو رینډر کوئ نو دا به تاسو سره په رینډر کې ښکاري، چې کله ډیر زوم آوټ کړي نو به تاسو سره نه ښکاري. صحیح ده، نو دا موږ سره سکیټر او پاپولیټ باره کې خبره وشوه. بل کلاس کې موږ د پارټیکل باره کې خبره کوو. نو رای پورې مال اجازه راکړئ. الله حافظ.